سلامونه ملګرو دلرمان یم او دا مهال مونږ د سوات بایپاس د سیند په غاړه یو غواړو چې د دوو شعرونو مشاعره وکړو. نو دغه یو دوه شعرونه وایي دا خوږې ترخې به یو بل سره وایو، خو کاروان به د منزل په لورې بیایو او ناکامۍ ته چې مو څوک په انتظار دي په دې دنګو غرو خاطه به ورته ښایو. ډېره لا ارمان صاحب او زه به د روغاني بابا شعرونه ویم. وایي شمه کله هېرولی د جانان دا خدمتونه، شمه کله هېرولی د جانان دا خدمتونه، ځان له خال په زنه کېږدي ما له زړه باندې داغونه، او مرتبه مې د موندلې عشقۍ کې ډېره لویه، وینم جام کې د یار سترګې د یار سترګو کې جامونه. او زه پکې دریم شعر هم ویم. وایي ستا تصویر مې تخته پوش وی، ستا سور شال مې جانماز وی، دا زما د لاس تسبیح وی ستا د غاړې امیلونه. نو دې سره بلنه ورکوم درویش درانی صاحب وایي چې خلک نه غواړي چې ښکلې پریشان شي، بس له ورایه ورته وګوري روان شي. دا چې هره ورځ ورکېږي دلته زړونه، هسې نه چې ټول په تا باندې تاوان شي. مهرباني ارمان صاحبو، زه به د ساحل صاحب په دې یو شعر راټوله کړم چې بیا ساحل پتري وهم په خپل ټوټې ټوټې کچکول، خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړمه.